سلامونه هیوادوالو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د ډسمبر 20 2025 کال د په دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته د امریکا د کیسونو په اړه نوي او تازه معلومات درکړم، خصوصا تاسو پوښتنو ته ځوابونه درکړم چې ډېر د ایس آی وي په اړه دي. یوه پوښتنه چې ډېرو هیوادوالو پوښتلې وه هغه دا وه چې زه د ایس آی وي کیس لرم او زما کیس اپروف شوی ده، ما درېیم هیواد ته منتقله کړی و یا ټرانسفر کړی و او اوس راته انټرویو راغلی ده. نو آیا زه لاړ سم دغه انټرویو ورکړم که نه؟ وایي ډېری خلک راته وایي چې لاړ به چې خرچه به دې هم وسي او ویزې هسې هم نه ورکوي. نو ډیره ښه پوښتنه ده که چېرته تاسو هم درېیم هیواد ته خپل کیس منتقله کړي او تاسو ته انټرویو راغلی او ستاسو کیس د ایس آی وي کیس نو مهرباني وکړئ لاړ سئ خپل انټرویو ورته ورکړئ، ځکه چې د ایس آی وي کیسونه چې دي د دایم لپاره نه دي بند سوي، تر موقتي وخته پورې پې کار درېدلی ده. په واشنګټن ډي سي کې چې کومه پیښه رامنځته شوله له هغه نه وروسته د امریکا رئیس جمهور اعلان وکړ چې د افغان اتباعو ټول مهاجرتي او غیر مهاجرتي کیسونه تر یو نامعلوم وخته پورې دروي، تر څو پر یو سیستم رامنځته کړي چې دغه خلک په صحیح طریقې سره وڅېړل شي له دې نه مخکې چې امریکا ته راشي. نو په یاد ولرئ د ایس آی وي کیسونه چې دي اوس هم خلاص دي، تاسو کولی شئ چې اپلای وکړئ د ډسمبر تر 1 پورې وخت لرئ. بل تر څنګه پورې د سفر بندیز چې ده دغه نوی د سفر بندیز چې اعلان شوی ده په دې کې ایس آی وي کیسونه استثنا دي. البته هغه کسان چې د امریکا تابعیت لري مخکې هغوی استثنا و، اما دغه نوی د سفر بندیز چې ده په دې کې استثنا نه دي. دې کې صرف هغه کسان چې له امریکایانو سره کار کړی او د ایس آی وي کیسونه لري دوی پکې استثنا دي. نو د ایس آی وي کیسونه کیدای شي بیرته خپل نارمل شکل ته راوګرځېږي، نو خپل کارونه مخ ته وړئ. نو تر بیا پورې ښې چارې او ښه وخت.